د الله د لوی او عظیم نامې نه د پښتو ادبي کانفرنس پېښور 2023 د دغه پرانیستې په غونډه کې ټولو راغلو ښاغلو ته په خیر راغلی وایم. دلته په دې حال کې رښتیا خبره دا ده چې ټول دومره درانه خواږه نومونه ناست دي چې زه وایم چې د هغه سر نه راشروع کړم او تر دې ځای پورې د یو مشر نوم واخلم، خو چونکې دا به زمونږ بلها شیبې رونسي. ستاسو عظمت، ستاسو درنوالی، ستاسو پوهه، ستاسو دانش هغه د پورا پښتون ډایسپورا په وړاندې دی. نو ټولو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم. او په تیره دغه غونډه به 3 ورځې وي. په دې کې مونږ د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ښکلا، رنګونه، آهنګونه، شعر، ادب، ټپه، فولکلور او چې څومره هم زمونږ نثر نظم دی د هغې د خوندي کولو مونږ یوه هڅه کړې ده. په دې باندې به مشران خبرې کوي. یو ځل بیا د پښتون تاریخ، فرهنګ، ادب، شعر او زمونږ چې څومره هم هیروز دي، اتلان، د هغو د تاریخ په امانتګر ښار پېښور کې په دغه کنفرنس کې ټولو ښاغلو ته په خیر راغلی وایم. په تیره د خوشحال، د رحمان، د غني او د حمزه په ټاټوبي پېښور کې تاسو ته ستړي مه شئ وایم چې بې تا چاته ټیټ نه شي. ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي، تفکر مې د پښتون کا. او زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي. دا زما د سخن سوری په معنه کې همایون کا. او خدایا زیات کې یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. په دغه وطن کې دی دا غونډې وي. چا چې هم په دغه غونډه کې موږ سره مرسته کړې ده. Let me extend my good wishes to all those who have given us momentum, acceleration. We are really thankful, and the intellectuals of the globe are of view that if you want to see the beauty of a nation, so that lies in cuisine and in culture. And if you love your culture, so you will definitely respect other cultures. And this is called cultural diversity. We, the Pashtun of this region, we love cultural diversity. We love pluralism. And we want to show to the world that we are peaceful. We are cultured and civilized people. So once again, Abid Afridi and the energetic team, all respectable and dignitaries of the gathering, we are thankful. And this is what we can do for this soil. Being the son of Pashtun land, I am thankful from the core of my heart, because this is how we can preserve our culture, our indigenous rituals. No, ډېره زیاته مننه کوم د دې په دغه ځل کې چې موږ سره چا هم مرستې کړي دي. زه هغه سیمه لیده غواړم چې هر سړی دلته پښتو وایي، پښتو لولي، پښتو کوي. ځکه چې په دې وروستیو کې زه ازبکستان ته تللی وم. تاسو یقین وکړئ چې هلته ماله یو ارمان راغی چې قامونه، ولسونه او بیا ریاستونه د خپل کلچر سره څومره لویه مینه لري. هغو په دې باندې متفق دي څنګه چې چرچل ته د هغه د وطن دانشوران راغونډ شو کله چې یونایټډ کینګډم د معاشي بحران سره مخ شو. نو چرچل ته یې ویل چې موږ به څه شعبې یا څه ډپارټمنټس بند کړو نو زموږ د ملک د اقتصاد دغه پهیه به روانه شي. هغه ورته ویل چې کومې شعبې به بندوئ؟ هغه ویل چې یو به پکې دا کلچر او ټوریزم او دا ډپارټمنټ بند کړو. نو چرچل ورته ویل چې بیا موږ دا جنګ څنګه کوو چې تاسو زموږ کلچر ختموئ؟ نو زه وایم چې دا کلچر آیډنټیټي دا ښکلا ده. نو که چېرته موږ غواړو چې په دې نړۍ کې زموږ یو ځانګړی تشخص وي، نو داسې غونډې به کوو، خپل کلتوري هلې ځلې به پریکټس کوو. یوه خبره دا ډېره مهمه ده، دا به د خپلو بچو په لاشعور کې ورخښو چې که کلتور دی، پښتو ده، تاریخ دی، نو موږ که دا نه دي نو د دې دنیا په مخ باندې به موږ هېڅ قسمه حیثیت نه لرو. دا زموږ ښکلا ده، دا زموږ زیره ده. یوه خبره دا ډېره مهمه ده، دا دې په ریکارډ راشي. دویمه، د دې دریځ نه زه دا فایده هم اخیسته غواړم زه چې کله داسې راتېرېږم د دې سوري پل سره د چاغي په غر چې زما نظر لګي او بیا د راډیو پاکستان په هغه
مخ باندې چې کوم په 9 مې باندې څه سختریزه فکرونو یا د دې وطن هغه خلکو چې هغه سوچ ته تالی دي چې هغه زموږ د تاریخ امانتګر ریډیو هم اوسېدو نو د هغې په کار و چې موږ په سختو ټکو کې بندنه وکړو که دا وطن دی نو موږ وو که دا ریډیو دی نو موږ وو او دویمه خبره عباسین صاحب او نور مشران ناست دي دویمه خبره مې دا کوله چې چونکې بېګا زما په خیال د ټولو نه اوږده ورځ وه او هغه وایي چې ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ زه چې اور واخلم پېښور شم نو غزل ولیکم نو لهذا موږ د خپل کشران په دې هم پوه کړو د کووډ 19 نه وروستو که یوه خطرناکه ستونزه دنیا ته راپېښېږي نو هغه کلایمیټ چینج دی هغه نړیوال تودوخی دی ما پرون یو ځای کې کاته چې موږ خو په 1.5 لاک په 2 لاک او بیا تر 3 لاکو پورې AC اخلو انورټر اخلو سپلیټ اخلو خو په 200 روپۍ باندې یو بوټی کېږي چې هغه په سوونو ټنه اکسیجن پیدا کوي هغه بوټی موږ نه لګوو لهذا زه دا ګڼم چې د قلم د خاوند د شعر او د ادب د خاوند د چا د ذهن په کنټرول کې چې د خپل وطن مینه وي نو د شعر سره سره هغه کشرانو ته دا پیغام هم ورکوي چې دا وطن مشهورو څنګه نړیوالې ستونزې چې راپېښې دي د هغې نه به ځان څنګه بچ کوو نو باید چې په داسې کنفرنسز کې موږ په ګلوبل وارمنګ هم خبرې وکړو په کلایمیټ چینج هم خبرې وکړو او د خپل وطن په هغه ستونزو چې هغه نه یوازې زموږ دي بلکې د پوره نړۍ دي په هغې باندې هم ډېرې بنیادي او د ریسرچ په بنیاد باندې خبرې وشي ډېره زیاته مننه کوم خبرې ډېرې کېدی شي خو مشران به اورو په سټیج باندې چې کوم ډېر درانه خواږه نومونه ما سره ناست دي عابد افریدی څوک چې بنسټګر دی د دغه ټولو هلو ځلو د دې هیلث اکټیویټیز هغه را سره ناست دي ډېر محترم ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب را سره ناست دی ډېر قدرمن پروفیسر اسیر منګل صاحب را سره ناست دی محترم پروفیسر ډاکټر یا محمد محموم صاحب را سره ناست دی ډاکټر نورالامین یوسفزی صاحب را سره ناست دی کلثوم زیب بیبي زموږ د سټیج ښکلا ده ډېر محترم پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت صاحب زموږ د دغه ناستي ښکلا ده د ځنګلاتو ماحولیاتو پخوانی وزیر شهراز خان را سره ناست دی د هغو هم مننه کوو ډېر محترم خالد خان خټک صاحب زموږ یو ډېر تکړه او چابک فکر او په پښتنو کې چې چا ډبل پی ایچ ډي کړی دی دا یو بل ویاړ دی نو خالد خان خټک صاحب هم سره ناست دی ډېره زیاته مننه کوو تاسو داسې ویلي وایي چې د بل کېدو امید مې نشته جانان په ځمکه د ملتان کې راغلی یم نو بهر پېښور ګرم دی خو دلته پېښور یخ دی هېڅ شته دی لاسونه هم پړقولی شئ واو هم کولی شئ مینه هم کولی شئ نو چې مشران هم ډاډي او زمونږ هم لنګې نه خوښېږي بله مونږ هم څه ډېر چابک نه وو په دې سټیج کې نو بهرحال ښه چابک اوسئ چې څومره دا ماحول ښکلی غواړم زمونږ چې کوم د دغه د ورځنۍ غونډه ده پشتو لټرري کنفرنس 2023 د دې چې کوم سلوګن دی یا زموږ چې کوم آواز دی غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي